بریلیان او دا صوفیا او دا قبر پرس چې څومره په دې بدعاتو کې پراته دي دوی د پیغمبر د ذات سره مینه کوي د هغه د کار او د هغه د طریقې سره مینه نه کوي پیغمبر د ذات سره یعنی د هغه د بدن سره محبت کوي د هغه د ویښتو سره محبت کوي د هغه د کپړو سره محبت کوي د هغه د سترګو سره محبت کوي د هغه د خولو سره محبت کوي خو چې کله طریقه ورته ووایي چېرې دې پیغمبر چې ته په دومره مینې نو طریقه باندې وله نه شي اکثر دا بدعتیان وایي په ترکیه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته وایي په شیشه کې پروت دی او د هغې نه 500 کپړې ته وکړي ابا کولاو کې ټول به ښکلی ټول به ښکلي ده ته ووایه وایي ته چې د پیغمبر د سر د یو ویښته دومره تعظیم کې راشي د پیغمبر طریقه درته ښیمه د حدیثونو کتابونه کولاو راځه چې پیغمبر به عبادت په څه طریقه کول بیا در سره نه میني دغه نه میني خو په دغه قصو کې تکړه دی او زموږ په ملک کې چې کوم بریلیان دي نو د پیزار یو نقشې جوړه کړي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعلین مبارکین دي دا نعلین دي ښه نو د هغې نه بیا یو وړوکې غونته کې پیزار جوړ کړی و هغې په دې واسکټ اچولی لیدلی هم ده که نه دې واسکټ ته بیج په شکل کې اچولی ته د پیغمبر د پیزارو سره ول خو دا ثابت کړي چې دا پیزار د هغه و داسې که نه و بیا د هغې نه بعد راځو که زه صحیح شو داسې و نو ته د هغه د پیزارو په نقشه دومره مینې ځکه هغه یو ملا لګیا و د دوی هغه مشر شنو پټکو والا چا ورته وي چې زمونږ علاقه کې یو پیشو ده د هغه پیشو په بدن باندې داسې نقشه جوړه شوې ده لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نعلینو دا نقشه ده نو هغه ورته جواب کوي د دې پیشو ډېر خیال ساتئ دا ماته خاص پیشو ښکاري ګوره چې دغه نقشه د پیزارو ده په پیشو ده نو د پیشو سره محبت کوه خو د حدیث سره نه د حدیث سره نه حدیث پرېږده بخاري پرېږده مسلم پرېږده کتابونه ټول لرې که زموږ مذهب جدا دی جي او د مینې دعوې دومره ګټې ګټې د مینې دعوې هغه دومره ګټې ګټې بدعت په دین کې نوی کار بدعت څه ته وایي په دین کې نوی کار بدعت باندې اول ځان پوه کوي دا بعض موږ ته وایي ښه چې په دین کې چې بدعت هر کار ته تاسو بدعت وایي تاسو چې دا ګاډو کې ګرځئ او تاسو چې دا بیان کوئ د سپیکر ته ناستئ او تاسو چې دا کړي او دا کړي او دا کارونه به ذکر کوي موږ دا وایو اول د تعریف یې زده کړه بدعت هر هغه کار ته وایي چې د دیندارۍ په نیت باندې وشي او دین ورته وویلی شي موږ په ګاډو کې ګرځېدو ته خو دین نه وایي